ولسمشر محمد اشرف غني نن د سولې په اړه تازه او نوې خبرې کړې دي. ولسمشر غني نن د طالب بندیانو په اړه او د بین الافغاني مذاکراتو په اړه هم بحث کړی دی. دا چې ولسمشر غني نن ورځ تازه څه ویلي دي په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د افغان حکومت مذاکراتي ډله له طالبانو سره مخامخ خبرو پیلولو ته چمتو ده. نوموړي یو ځل بیا وویل د خبرو له پیلېدا مخکې د طالب بندیانو خوشي کول باید د شرط په توګه مطرح نشي، خو په بین الافغاني خبرو کې بحث پرې کېدای شي. ولسمشر غني دا څرګندونې د ملي شورا د 18مې تقنیني دورې د دویم کال د پرانیستي په مراسمو کې وکړي او له پارلمان څخه یې وغوښتل چې د بین الافغاني خبرو په مذاکراتي ډله کې د شاملولو لپاره 15 غړي 3 سړي او 2 ښځې وروپېژني. طالبان ټینګار کوي چې د افغانانو خپلمنځي خبرو له پیل وړاندې دي د افغان حکومت په زندانونو کې د دوی 15,000 زندانیان خوشي کړای شي او په مقابل کې به دوی د افغان حکومت 1000 تنه بندیان خوشي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا له امنیتي بنسټونو غوښتي چې له طالبانو سره د بندي شوي امنیتي کسانو نوملړ چمتو کړي. ولسمشر غني وویل د افغانستان د ولسمشر په توګه نه غواړي چې یو طالب بندي هم ورسره پاتې شي، خو په وینا یې د یو رڼا او ښکاره میکانیزم پر بنسټ باید دا کار وشي چې خلک ډاډمن شي او له خوشي کېدا وروسته به دې کسانو څومره بدلون لیدلی شي. ښاغلي غني وویل د سولې په نوې تګلاره کې باید د یو موټی مخکې لاړ شو. د سولې په اړه د افغانستان حکومت ټول تصامیم د مشورو په اساس دي او وی به د وویل د حکومت مذاکراتي ټیم به د کب میاشتې تر 20 چمتو شي او د سولې په تړاو هره هوکړه به د ملي شورا له تصویب وروسته د لوی جرګې لخوا هم تاییدیږي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې د ولسمشر غني دغه تازه خبرې به مو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې نو ویډیو د سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.